د ټولګټو وزارت سرپرست د کندهار ارزګان لوی لارې له کاري بهیر څخه لیدنه وکړه. د ټولګټو وزارت سرپرست محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی چې یو تخنیکی ټیم ملتیا کوي د کندهار ارزګان لوی لارې له رغنیزو چارو څخه لیدنه وکړه. همدارنګه یې د یادې لوی لارې په اوږدو کې له پاج کوتل او د سرکاري باغ له پله څخه هم لیدنه وکړه او د یاد پل د ترمیم او د بروړونکو موټرو پر وړاندې د ظرفیت لوړولو په موخه مسؤلینو ته لازمي لارښوونې وکړې. د ټولګټو وزارت سرپرست د دغې لویې لارې رغنیز کار مثبت یاد کړ او د چارو د لاسمون او چټکتیا په موخه یې قراردادي شرکت او د پروژې څارونکي ټیم ته لازمي لارښوونې وکړې. په سویل لویدیځ زون کې د ټولګټو وزارت د پروژو تخنیکي مسؤل انجینر شیر حسن په دې اړه وویل: دا پروژه چې د دهلیز شمال نومیږي، لیکن دا پروژه داسې پروژه چې د غونډ افغانستان پروژه دی، یوازې د ولایت پروژه نه دی. دا دهلیز شمال چې موږ ته وایو د کوم موټر چې مثلا ایران راځي اوس مستقیم ځي کابل ته او بیا ځي شمال ته، که دا سرک له خاصه جوړ شي، کوم موټر چې له مثلا ترکمنستان راځي یا ایران راځي مستقیم راځي دلته، نور نه غواړي چې لاړ شي کابل ته، لاړ شمال ته تبدیل شي. وایي دا پروژه چې دی تمدید ان شاء الله دا پروژه چې شروع شوی د آخري سټاپ چې دی هغه سره د وصلېږي دیراود نه بیا ځي چارچینو ته، چارچینو نه بیا ځي ګوجران ته، بیا ګوجران نه په آینده کې پلان داسې دی ان شاء الله چې دایکنډي ته وصل شي، دایکنډي نه بامیان ته، بامیان نه وصلېږي دوشي ته. همدارنګه د دغې پروژې د قراردادي شرکت تخنیکی مسؤل انجینر محمد رفیق منګل زیاته کړه: 12 ځایه کار شروع دی چې هر سیکشن کې تقریبا 40-50 دانې وسایط اراده ماشینګری، همداسې همچنان 15 نفره انجینری سټاف، کاریګر، پرسونل اخته دي. کارونه ان شاء الله ښه چټک روان شوي دي. د کندهار ارزګان لویه لار چې شاوخوا 200 کیلومتره اوږدوالی او متره پلنوالی د کندهار له ارغنداب ولسوالۍ څخه پیل او د ارزګان تر مرکز تر نیکوټ ښار پورې غځېدلې چې د جوړولو کار یې د ټولګټو وزارت له لورې له یوه خصوصي شرکت سره قرارداد شوی او د مهالې چارې په 4 برخو کې دوام لري. د یادې پروژې د کار پر مهال د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره شوې او له بشپړېدو سره به د ارزګان ولایت د اوسیدونکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او د سوداګریزو توکو په لیږد رالېږد کې به د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي.